سلام علیکم دوستانو. نن به دا ښیو چې جیمیل اکاونټ به څنګه جوړو. اکثر نوی موبایل څوک والي او موږ جیمیل اکاونټ په خپله نشو جوړولی، نو موبایل والا پسې ځو یا بل چا پسې ځو، هغه رانه پیسې ملي. نو نن درته په دې طریقه پوهه کوم چې پیسې پې تاسو نه ورکوئ او په اسانه په خپل موبایل کې په خپله جیمیل اکاونټ چې دا به جوړ کړئ، دا به جوړولی شئ تاسو. نو ټول نه مخکې به لاړ شئ خپل کوم جیمیل چې دی د دغه نه هم جوړېږي، پلی سټور نه هم جوړېږي، ګوګل نه هم جوړېږي، خو زه موجمه جیمیل د جیمیل انباکس چې کوم دی جیمیل اپلیکیشن چې دی د جیمیل اپلیکیشن ته به لاړ شئ. جیمیل اپلیکیشن ته څنګه لاړئ نو جیمیل مې څنګه کولاو کړو، دلته په دې ښي طرف ته بره سر باندې دا کوم چې ستاسو جیمیل وي نو هغه په دغه سر باندې دلته راغلی، دې باندې به کلیک کوئ. چې دې باندې څنګه کلیک کړو دا چې ستاسو څومره جیمیل اکاونټ دي که نه په دې کې دا دې راغلي دي. دلته بیا ورکړي دي ایډ انذر اکاونټ. که تاسو نوی اکاونټ جوړول غواړئ نو ایډ انذر اکاونټ باندې به کلیک کوئ چې لکه بل اکاونټ باندې تاسو نوی اکاونټ جوړوئ. دې باندې څنګه کلیک کوئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس کولاو شي. دا ګوګل او دا آوټلک او دا لاندې یاهو دی او دا ایکسچینج اینډ آفیس او دغه قصې مې ورکړي نو تاسو به دا ګوګل کلیک کوئ. څنګه ګوګل کلیک کوئ دلته تاسو نه لاندې وغوښته دا زه دویم اکاونټ کولاوم که نه، نو ما دا ګوګل ویریفیکیشن غواړي نو زه به له خپل موبایل کوم کوډ چې دی هغه به ورکړم. صحیح ده، دا مې خپل کوډ ورکړ، بیا مې انټر کړ نو دا موبایل به ماته اوس کولاو شي. دا کولاو شه څنګه نو دلته تاسو ته لیکلي دي چې ایمیل آر فون. تاسو ته لیکلي چې زوړ ایمیل کولول غواړئ نو خپل ایمیل اډرس دلته دغه کې بیا ورته پاسورډ لاندې دغه که نه، او یا که داسې چې فارګیټ ایمیل تاسو نه ایمیل هېر شوی که نه لاندې فارګیټ به ووهئ نو بیا تاسو له به بل اپشن درکړي، یا موبایل نمبر ورکړئ یا به بل څه تاسو له دویم کوم اپشن چې دی هغه به تاسو درکړي. نو زه دلته خپل زوړ ایمیل نه کولول غواړم او نه رانه ایمیل هېر شوی دی او زه داسې غواړم چې بل اکاونټ جوړ کړم، کریټ نیو اکاونټ. تاسو هم پرې پوهه کړم نو کریټ نیو اکاونټ ته به لاړ شئ. بیا دلته ورکړي کریټ نیو اکاونټ باندې څنګه باسي که نه بیا فار یور پرسنل یوز د خپل ځان د استعمال لپاره کوي، فار ورک آر مای بزنس یا د بزنس لپاره کوي. دلته زه ورکوم چې فار مای بزنس، مثلا فار مای بزنس جوړوم. تاسو بزنس لپاره نه جوړوئ بیا به دغه وکړئ. نو دلته فرست نیم تاسو ورکړی دی، فرست نیم کې به تاسو ورکړئ فرض کا تاسو به ورکړئ دا ایس ایچ او پی شاپ، بیا لاندې سیکنډ نیم لکه تاسو چې کوم نوم دی که نه، فرض کړه تاسو ګل محمد نوم دی، اقبال حسین دی، هر نوم څنګه نوم چې ستاسو وي تاسو به خپل نوم ورکړئ. فرست نوم به یو ورکړئ، بیا به سیکنډ نوم به بل ورکړئ. صحیح ده، نو دلته بیا آنلاین به ورکړم، آنلاین شاپ به ورکړم، فرست او سیکنډ نیم مې دغه ورکړه. صحیح ده، خو تاسو چې کوم نومونه دي خپل نومونه به ورکړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک کوئ. دا صبر به وکړئ، لوډینګ کېږي، دا نیټورک مسله ده دلته. نور کېدای شي تاسو ځای کې نیټورک برابر وي نو بیا به دا به ډېر زر کېږي. دا لږ صبر وکړئ دا چې څنګه لوډ شه نو نو دا چې څنګه کولاو که نو بیا به تاسو ته دغسې دغه راشي، دې کې بیا تاسو خپل ډیټ اف برث ورکړئ. صحیح ده، تاسو چې کوم ډیټ اف برث دی هغه په دې ځای کې ورکړئ. نو دلته ډی دی، بیا منت دی، بیا ویر دی. ډی په ورځ باندې تاسو ډی ولیکئ. ډی فرض کا دلته دی ستاسو ډی دی 14 او منت ستاسو دی مارچ دی او ویر دی 1992 فرض کا مثلا. بیا ګرینډر دی، ګرینډر کې ستاسو نه وایي تاسو نر یې که ښځه، نو ګرینډر کې بیا ورکړئ میل یې که فیمیل، سړی نر یې ښځه یا بل دغه دی نو په دې کې وکړئ میل شه. بیا به نیکسټ کلیک کوئ. نیکسټ هم څنګه کلیک کړه نو دلته تاسو تیار ادارې جیمیل درکړي چې تاسو په دې کې کوم اپشن خوښ دی نو په دې کې بیا کریټ یور اون په خپله بل جیمیل غواړئ که دا کومې تاسو له درکړه دی دا شاپ
2353@gmail.com که دغه غواړئ که دغه نه لاندې دی که دغه غواړئ او بیا کریټ یور اون اډرس که نه تاسو دا نه خوښوئ چې موږ بل ورکړو نو بیا لاندې کولی شئ خو زه یم چې دغه جوړ شي نو دا کوم شاپ 2353 دا شي که نه نو بیا به دې باندې بیا څنګه کلیک کوئ بیا بلته نیکسټ ووهئ چې نیکسټ هم څنګه ووهو نو دا به ستاسو جیمیل چې کوم دی هغه به دې طریقه باندې کریټ شي دا د جیمیل د کریټ کولو ډېره اسانه طریقه ده دغه نیکسټ چې پسې بیا به تاسو نه پاسورډ غواړي پاسورډ ورکوئ تاسو پاسورډ ورکوئ پاسورډ ورکوئ نو تاسو به پاسورډ ورکوئ پاسورډ ورکوئ پسې نیکسټ ووهئ نیکسټ هم چې څنګه ووهو نو دا ګوره ستاسو جیمیل چې دی دا شاپ آنلاین دا چې ستاسو کوم نه وي په هغې باندې به کولی شئ بیا به نیکسټ ووهئ نیکسټ هم څنګه ووهئ بیا به لاندې لاړ شئ که ته پکې ټرم اینډ کنډیشن لکه کومه پالیسي چې دا کوم هغه چې کومه پرایویسي کوم هدایت چې دي په هغې باندې به تاسو اګري ووهئ چې زه په دې باندې متفق یم اګري به ووهئ صبر به وکړئ دا به لوډ شي دا ستاسو ایمیل تقریبا کریټ شوی دی پورې دا کریټ شوی خو دا اګریمنټ چې کوم دی هغه خپله پالیسي ده د ګوګل نو هغې تاسو نه دا غواړي صحیح ده دا اوس ګوګل سروس دا بالکل ستاسو ایمیل چې دی دا جوړ شوی په دې طریقه کار باندې تاسو خپل ایمیل جوړوئ په خپل موبایل کې